ترکان ته سپک ګورو، بټیاري ته سپک ګورو، نایي ته سپک ګورو، زمیندار ته سپک ګورو. خان خان دی او دا نور ټول چې دی نو دا اسم نه دی. دا د فن خاوندان دي، دا زمون خدمت کوي. کاغه زمیندار دی، کاغه دکاندار دی، کاغه لوار دی، کاغه ترکان دی، کاغه هر فن خاوند دی، د هغه قدر او احترام پکار دی. او چې د فن د خاوندانو خلک قدر او احترام کوي نو بیا د علم د خاوندانو به ولې قدر او احترام نه کوي؟ او بیا زمونږ سرونه څه دي چې مونږ به د علماو قدر نه کوو؟ تاسو وګورئ زمونږ دا سرونه، دا یو بزرګو په لاره روانو، چا پې د بره نه خزله راوغورځوله، نو هغه وی الحمدلله. چا ورته وی الحمد شکر پې وباسئ، خزله د باندې راپرېوته نو شکر پې وباسئ. وی او شکر پې وباسم، ځکه زما دا سر دا د اور قابل دی، دا د کاڼو قابل دی چې کاڼي پې د اسمان نه راوورېږي. خزله راله شکر دی چې کاڼي را باندې نه دي ورېدلي. وایه زمونږ سرونه د کاڼو ورېدو قابل دي که نه دي؟ د اور د راورېدو قابل دي که نه دي قابل؟ دا خو د دې علماو برکت دی. دغه علما دومره برکتي خلک دي چې دا د اور قابل سرونه، دا د کاڼو سرونه دوی پټکي راواغشتل او دوی ته یې په سر کړل. علما د قدر خاوندان دي که نه دي؟ دا د علماو برکت دی چې په دغه سرونو باندې دوی پټکي ږدي، دوی ورته هارونه اچوي، عزت وله ورکوي. عزتمندو دغه خبره مې راته کوله چې د علم قدر وکړي، د علماو قدر وکړي. که د علم قدر مو وکړو، د علماو قدر مو وکړو، د جومات احترام مو وکړو، د تبلیغي مرکز قدر مو وکړو، زمونږ د خانقاهونو حفاظت مو وکړو او د هغې سره مینه او محبت وکړل، عزتمندو کامیاب به شو. دا کومه د ایمان شمه چې موږ سره لاس کې ده انشاءالله دا به بله پاتې شي، او که دغسې نه وي دا ایمان شمه به رانه مړه شي، د دنیا نه به کافر لاړ شو. الله دې مونږ ایمان نصیب کړي او الله دې زمونږ دا اعمال دا ختم دا هر څه قبول او منظور کړي. یو دعا په جمع باندې وکړي نو انشاءالله بیا